کتاب یو ښه انتخاب او یو غوره کتاب مو ژوند بدلولی شي. یو کتاب د یو ژوند کیسه. موږ یو کتاب غوره کوو او په اړه یې لنډ معلومات درکوو. درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نن در سره پر څراغ کتاب خبرې کوم. څراغ د استاد اسدالله غضنفر کتاب دی. استاد د لیکلو ځانګړی سبک لري. هغه د ټولنې پر مهمو او اړینو مسایلو لیکل کوي. لنډه لیکنه کوي خو له مفاهیمو ډکوي. د استاد د لیکلو سبک خورا جذاب دی. لوستونکی له لوستلو نه ستړی کیږي او د هر مخ په لوستلو یو نوی شی زده کوي. څراغ یې همداسې یو کتاب دی. دا کتاب د ټولنې ادبیاتو او ورځني ژوند ډېر مهم مسایل راخلي. استاد د ټولنې له متن راپاڅېدلی کس دی. هغه له پښتني ټولنې خپلې تجربې در سره شریکوي. دی هغه څه درته وایي چې په خپله ورسره مخ دی. په خپله یې حل لاره زموږ د ټولنې له امکاناتو او اسانتیاو سره سم درته وړاندې کوي. استاد په ارواپوهنه، فلسفه او ادبیاتو کې پراخه مطالعه لري. دی نه یوازې په دې برخه کې پوره مطالعه او تجربه لري، بلکې له داسې څیرو او کسانو سره ناسته ولاړه لري چې دوی له تجربو او علومو سره اړیکه لري. دوی عالمان دي او تجربې ګټورې دي. استاد پیاوړې حافظه لري او په دې توګه یې ډېری پیښې په حافظه کې ساتلې دي او په خپلو لیکنو کې ترې ګټه اخیستې ده. د استاد ګڼ مهم کتابونه دي. لنډې لیکنې پکې دي. دا لیکنې په نړۍ کې خورا معمولي دي. ډاکټر مبارک علي، فرانسیس بیکن او دې ته ورته مشهور نړیوال لیکوالان شته چې لنډې لیکنې کوي. پر ځینو مهمو مسایلو لنډ تحلیلونه او خپلې تجربې شریکوي. په اوسنیو لیکوالانو کې په دې وروستیو کې د الیف شافاک همداسې یو اثر زما تر سترګو شو چې شمسپاره نومیږي او لنډې لیکنې پکې دي. د استاد څراغ نومی اثر هم 401 مخه دی. کتاب په 5 برخو ویشل شوی دی او په هره برخه کې ګڼې لیکنې راغلي دي. د کتاب لومړۍ برخه د روغې ټولنې آرزو نومیږي. استاد په دې برخه کې خپل همدې ارمان ته لیکنې کړي دي. په دې برخه کې 450 بیلې لیکنې ځای پر ځای شوي دي. هر لیکنه یوه بیله موضوع رانغاړي او په ډېره ښه توګه تاسې ته د ستونزې حل وړاندې کوي. د دغه برخې ډېری لیکنې په یوه ښکلې کیسه یا خاطره پیلېږي. له ځان سره پیاوړی پیغام لیږدوي. استاد په لیکنو کې چاته نصیحت نه کوي، بلکې خپله تجربه در سره شریکوي. نور ستا کار دی چې کومه پایله ترې اخلي. دا اوس ته یې چې په خپله سمه لاره په ډېره اسانه پیدا کولی شي. استاد د نصیحتونو شوقي سړی نه دی، نو ځکه یې په ډېرو اثارو کې نصیحت نه وینو، بلکې تجربه وینو، پایلې وینو او واضح پیغام وینو. څراغ هم همداسې دی. ښکلې کیسې، موضوعات او خوږ نثر له ځان سره لري. د روغې ټولنې آرزو د برخې هره لیکنه د لوستونکي درد ته دوا ده. زه د بیلګې په توګه د یوې لیکنې یوه برخه درته لولم. دا لیکنه 4 بلاګانې نومیږي. موږ ممکن په رڼا کې ونه ویریږو، خو په تیاره کې وهم را پیدا شي. داسې ځکه کېږي چې په تیاره کې څه نه وینو. کله چې د ټولنې د یوه ګروپ په اړه معلومات ونه لرو، له هغو څخه د ویرېدلو، هغوی ته په سپکه سترګه کتلو یا په هغو باندې د بدګمانۍ امکان ډېرېږي. بدګمانه انسان که په خوله باندې غیبت ونه کړي، په زړه کې په پټه په غیبت بوخت وي. مطلب دا چې په زړه کې سل تهمتونه په بل باندې پورې کوي او بل ته یا نورو ته په سپکه سترګه ګوري. ګڼو کسانو ته خپله درنه او د بل سپکه خوند ورکوي. د بل چا سپکاوی دا خوشحالونکی احساس ورکوي چې موږ خو ښه یو او دا نور دي چې عیبونه لري. لکه څنګه چې د فرد په حیث د ځان په ستاینه او د نورو په غندنه خوشحالیږو، دغسې د ټولنې د یوه ګروپ په توګه هم خوند راکوي چې ځان تر نورو ښه او بر وګڼو. په خپل ګروپ کې چې د نورو په اړه منفي خبرې بیا واورو، یقین مو شي چې موږ تر نورو بهتره یو. همداسې په دې کتاب کې هره لیکنه د ټولنې ستونزې منعکسوي او په خورا ښه اندازه او ښکلې ژبه حل لارې ورته وړاندې کوي. ما مخکې یادونه وکړه چې د استاد ډېری لیکنې په دې کتاب کې په لنډو کیسو پیلېږي. یوه بیلګه وړاندې کوم. د وخته تمشه لیکنه په 208 مخکې په دې کیسه باندې پیلېږي. په پاچا باندې ایک یو زوی ډېر ګران و، خو زوی به یې کری ورځ غلی غمجن یوازې ناست و، له کړکۍ به یې په فضا کې نامعلوم شي ته کتل. پاچا پوهان راوغوښتل چې له مړاویتوبه د زوی د رایستلو لار ور وښیي. هغوی له اوږدو مشورو وروسته پاچا ته وویل چې شهزاده که د دنیا د تر ټولو خوشحاله سړي کمیس واغوندي، له مړاویتوبه به راووځي. له مشورې وروسته د خوشحاله سړي لټون پیل شو او فیصله په دې راغله چې په څنګلوري ملک یو پاچا دی، ښه صحت، ښه زامن، ښه ښځه او ښه رعیت لري. که په رښتیا خوشحاله کس په دنیا کې وي نو دی به وي. پاچا کسان ور واستول. دغو کسانو د ګاونډي ملک پاچا ته د خپل ملک د شهزاده مشکل بیان کړ.
پاچا ورته وویل دا سمه ده چې زه په ژوند کې د هیڅ شي کمی نه لرم او ټوله ورځ مې په مزو کې تیریږي، خو دا سمه نه ده چې خوشحاله انسان یم، ځکه هره شپه له دې غمجن فکر سره سبا کوم چې د ښکلي ژوند یوه بله ورځ مې هم له ګوتو ووته. په دویمه برخه کې پر ادب او فرهنګ غږېدلی دی. په دې مهمه برخه کې 40 بېلې لیکنې راغلي دي. دا د ادبیاتو د لوستونکو لپاره ګټورې دي. هغوی چې ادبیات لولي او یا هم له ادبي موضوعاتو سره مینه لري په دې برخه کې مهم مطالب ورته شته دي. ډېر څه به ترې زده کړئ. پر لیکنو غږېدلی دی، پر لیکوالانو غږېدلی دی، پر نقد کې خبرې کړي دي، پر لرغونو ادبیاتو یې بحثونه کړي دي، پر هنر او فرهنګي مسایلو یې خبرې کړي دي. درېیمه برخه ګرامر ده. په دې برخه کې پر مهمو ګرامري مسایلو خبرې شوي. ځینې وروستاړې او مختصرې یې تشریح کړي دي، ځینې قیدونه یې واضح کړي دي او موضوعات یې مهم دي. څلورمه برخه د استاد خاطرات دي. نوم یې هغه ما لیدلي خلک دی. دلته د استاد ځینې خاطرې دي له ځینو خلکو سره یې چې لیدلي دي او د دوی پخې تجربې یې رالېږدولي دي. داسې تجربې چې لوستل یې بې ګټې نه دي. په پنځمه برخه کې د ادبیاتو، ژورنالیزم او کلماتو د کارونې په اړه د استاد 3 مرکې په لیکلې بڼه راغلي دي. بالاخره د استاد دغه کتاب نه یوازې دا چې موږ ته د ژوند سمه لار راښیي، بلکې هغه کسان چې له لیکوالۍ او لیکلو سره مینه لري د هغوی لپاره غوره اثر دی، ځکه د استاد سبک ارومرو پر تاسو اغېز کوي. د استاد واضح لیکنې خوند درکوي او بالاخره څراغ کتاب لوستل مو په رښتیا هم د ژوند په تیارو کې یوه ښکلې ډیوه او ښکلی څراغ ګرځي. دا کتاب واخلئ. د دغه ډول کتابونو لوستل نه یوازې تاسې ته بلکې په کور کې د هغې ساتل د کورنۍ د نورو غړو لپاره هم خورا ګټور او مهم دي. د دغه ډول کتابونو لوستل تاسې د نخبه کسانو د ژوند په تجربو کې شریکولی